अस्सलाम वालेकुम मलगरू د इंडिया په میډیا باندې په محمد رضوان په ډېر غلطي خبرې کیږي. محمد رضوان په ډېر غلط نیوز شیر کیږي. په محمد رضوان باندې د انډیا میډیا ډېر غټ او غلط الزامونه لګوي. د انډیا میډیا د محمد رضوان په اړه کې څه ویلي دي پوره معلومات تر لپاره ویډیو کې در کوم. نو ویډیو راس تر اخره پورې وګورئ. انډیا په میډیا باندې په محمد رضوان باندې ډېر سخت تنقید روان دي. په محمد رضوان په ډېر خبرې اترې کیږي. د انډیا میډیا چې کوم ډېر غټ چینل دي لکه مطلب زی نیوز شو او چې کوم د محمد رضوان په اړه کې ډېر غلط ریپورټینګ کوي. د محمد رضوان یو څو ویډیوګانې وایرل شوې چې محمد رضوان په هغه کې په ګراوند کې چې کوم د مونز کوي په هغه ویډیو باندې ډېر سخت تنقید کړی دی. د انډیا میډیا ویلي چې محمد رضوان د میچ په دوران کې په ګراوند کې چې کوم د مونز کوي داسې محمد رضوان چې کوم د په ګراوند کې اکثر ذکر کوي. د انډیا میډیا والا ویلي چې محمد رضوان د ګراوند چې کوم د جمعات جوړ کړل د نصر جهاد میدان دی. رضوان ته پکار دی چې په ګراوند کې چې کوم د صرف د خپل کرکټ سره کار وساتي. د انډیا میډیا په محمد رضوان پسې هم نور ډېر غلطي خبرې کړې دي. د محمد رضوان په مونز او ذکر باندې ډېر سخت تنقید کړی دی. انډیا دومره قمخله میډیا چې وایي چې لکه د پاکستان چې کوم لوبغاړي دا په نور لوبغاړو باندې جادو کوي. نو دی واجب چې کوم دی میچونه ګټي. نو ډېر غولې مکمل بکواس خبرې کړلې. هغه نور خبرې تاسو سره نشم شریک کولی. خاص کر د محمد رضوان په چې کوم د مونز ویډیو وایرل شوی په هغه باندې یو پیره بیا ډېر سخت تنقید کړی. انډیا میډیا ویلي چې محمد رضوان د ګراوند نه جومات نه جوړوي. انډیا را میډیا والا ډېر فسادي او بې غیرته خلک دي ځکه چې د محمد رضوان چې کوم دی خپل دین دی خپل کار دی خپل کار سره کار ساتي. محمد رضوان اوس پورې نه چاته نقصان رسول نه په چا پسې داسې خبره کړې ده نه چا په مذهب پسې خبره کړې ده. خو بیا هم د انډیا میډیا چې کوم دی په محمد رضوان پسې ډېر زیات بکواس کوي. نو د انډیا پر میډیا چې رقم سپیری دا باسي په محمد رضوان پسې بغاپي. محمد رضوان الله تعالی یو عزت ورکړی دی او په محمد رضوان باندې موږ فخر کوو چې محمد رضوان د میچ په دوران کې چې کوم دی خپل مونځ ادا کوي خپل ذکر اذکار هم کوي ورسره خپل کرکټ هم کوي. محمد رضوان الله تعالی ډېر عزت ورکړل چې په ټوله دنیا کې خلک پیژني. محمد رضوان په اوس وخت کې د پاکستان نه بلکې د ټولې دنیا یو بهترین بیټسمن منل کیږي.